زما یو ملګری و، دا ډېر خوشطبع و، ډېر خندا یې کو. کله دا چې ځوانۍ ته ورسېده دا همیشه به په غوسه و، هېڅ به یې ښه رویه نه کوه. چېرته چې په غوسه و په مخ یې دانې ډېر شو، په لاسونو، په مخ یې، په پښو یې ویښته ډېر شو. نو مونږ دې په علت هېڅ نه پوهېدو چې دا ولې د دې تغییرات علت هم پیدا نه کړه. ځواني یعنې د لویانو جسم ترلاسه کول پیل یې له 8 کلنۍ تر 14 کلنۍ دی او دا بدلونونه بې معلوماتو کیدای شي تاسو وډار کړي، لارورکي مو کړي، خوشحاله شئ یا دا ټول ولرئ. ورخطا کیږئ مه، تاسو غټیږئ. ځوانۍ ته رسیدل کالونه وخت نیسي، هر چا لپاره بېله تجربه ده او تر 20 کلنۍ اوج ته رسیږي. نو بدلونونه پکې څه دي؟ بدترین یې ځواني دانې دي، تر ډیره په مخ وي، په وجود پیدا کیږي. ویښته په لاسونو او پښو کې ویښته توریږي او غټیږي. په نوو ځایو کې مو هم ویښته را پیدا کیږي، مثلا مخ، تخرګونه، سینې او تناسلي آله. د پوستکي بدلون هم راتلی شي، ستاسو په جسم کې هم بدلون راتلی شي. له فزیکي اړخه له جسم نیولې تر ټولو ارګانونو دا بدلون عام او ساده موضوع ده. نوي احساسات پکې همچنان عامه خبره ده، لکه مینه کول یا چاته جنسي علاقه پیدا کول. دا عامه خبره ده چې اسمو ډیرو کم شي، کله خوشحاله، کله خفه، کله زړه ډکي. دا ټول بدلونونه مهم دي او که یې په اړه پوه نشئ نو کیدای شي چې د فحشا، خپګان او سترو تیروتنو لامل شي. په دې کې شک نشته چې ځواني تر ټولو مهمه دوره ده او په دې دوره کې موږ د مهمو حالاتو سره مخامخ کیږو. هر څوک بالاخره ځواني ازمایي، مګر دا چې په ماشومتوب کې مړه شي. په هر حال په لومړۍ برخه کې موږ د ځواني دانو په اړه خبرې وکړې. په ځوانۍ کې د ځواني دانو پیدایښت دا یوه عامه مسله ده، په ځانګړي ډول په نجونو کې او په هلکانو کې. ځینې نجونې او هلکان چې هغوی خپل ظاهر ته ډېره رسیدګي کوي، ځواني دانې ورته د منلو وړ نه وي او د دې د خاطره کاملا ډاریږي، پریشانه وي. اما په یو شي باندې پوه شئ، د 12 کلنۍ نه بیا په ځانګړي ډول تر ډېره حده پورې په 18 کلنۍ کې او تر 26 کلنۍ پورې دا د دانو سیستم دوام کوي. په ځینو خلکو کې د 3 میاشتو دپاره وي، په ځینو خلکو کې د 6 میاشتو دپاره وي، په ځینو خلکو کې د 2 کالو نه تر 2.5 کالو پورې هم دوام کولی شي. او دا دانې په مختلف بڼه یا په مختلفو اشکالو د تاسو په وجود کې پیدا کیږي. ځواني دانې خپل خاص شکل لري او تاسو باید دې شکل ته متوجه اوسئ. اکثرا ځوانان چې تیروتنه کوي د دې دانو شکول دي. دوی فکر کوي که چیرته دانې وشکو په دې شکل به کمی شي. نه یوازې دا چې دانې نه کمیږي، بلکې د دانو په شکولو سره د دوی په پوستکي کې لکې لویږي او دا لکې د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي. بیا دوی ډیر زیات خفه وي چې دا مې څه اشتباه کړي. په ځینو ځوانانو کې دا دانې ځواني دانې نه وي، عامې دانې نه وي، یعنی د هورمونونو د بدلون له امله د دې دانې پیدایښت نه وي شوی، بلکې دا ځوانان د ځینو غیر اخلاقي کړنو له امله دا دانې پیدا کوي. یو هلک دی مصنوي جنسي ارضا کوي یا جرک یادوم زی لوس فلمونه ګوري، تحریکیږي، په هفته کې 2 یا 3 ځلې دا جنسي مصنوي ارضا کوي. چونده له حده ډیره جنسي مصنوي ارضا کړې ده، مني یې ضایع کړي او د دې مني د ضایع له امله د ده وجود د وینې د کمښت سره مخامخ شوی. د ده په مخ باندې د دغې کمښت له امله دانې او لکې راوځي. بیا نو دا ځوان ماته نشي ویلی چې والا زما په مخ خو ځواني دانې دي. اوس هغه جلدي ډاکټران چې په خپله برخه کې مسلکي دي، هغو پوهېږي چې کومې دانې ځواني دانې دي او کومې دانې د نورو عواملو له امله پیدا شوي. یا په ځینو نجونو، په ځینو ځوانانو، هلکانو کې کیدای شي د ډېر مرچک د خوراک له امله دانې را پیدا شي. بیا د مرچک نه خوري، نو همیشه هرو دانو ته تاسو د ځواني دانو نوم هم نشئ ورکولی چې دې مسلې ته باید ستاسو کاملا پامی او دې موضوع ته باید متوجه اوسئ. په هر حال بله خبره چې په ځوانانو کې مهمه ده چې باید ورته متوجه اوسئ، هغه د ویښتانو راوتل دي په تخرګونو کې، په جنسي آله کې. او په دې اړه پکار ده چې پلار د خپل زوی سره خبرې وکړي، مور د خپل لور سره خبرې وکړي. متاسفانه ډیری داسې ځوانان لرو چې 18 کاله، 19 کاله، 20 کاله د دوی عمر کیږي، په دې نه پوهیږي چې خپل سنت څنګه واخلي. نو د سنتو اړوند خبرې کول دا د مور و پلار په ټوله کې وظیفه ده. زما په یاد چې کله چې زه 12 کلن وم، پلار مې ولې راځم او تاسو یو ځای ته تا سره مې لږ کار ده. نو پوهېدم چې پلار مې را سره څه شی کار ده. زه یې بوتلم، یو رستورانت کې کېنستو، قابلی پلو فکر کوم دی فرمایش ورکه
په ډیر مؤدبانه شکل ماته تشریح کړه چې زویه ته اوس بالغه کیږي، د تا په تخرګونو کې به ویښتان راځي، د تا په تناسلي آله کې به ویښتان راځي، سر د نن نه زه به تا ته جیب خرچه درکوم که پیسې نه لرې، اما ته باید هر هفته د جمعې په ورځ ځان چې مینځي خپل سنت واخلي، باید متوجه اوسي چې په کوم شکل پام وکړي، کوم مهم برخې دي چې ته هغې ته څنګه رسیدګي وکړي. او دا کاملا عادي خبره ده. زه مې پلار نه ډیر زیات خوشحاله یم چې دا حل لاره یې ماته ښودلې. نو دې اساساتو ته باید تاسو پام وکړئ چې آیا په صحیح شکل سره خپل سنت اخلئ که نه اخلئ. او دا کیدای شي په ځوانانو کې فرق وکړي. کیدای شي یو ځوان ته پکار وي چې 3 ورځې وروسته خپل سنت واخلي، کیدای شي یو ځوان ته پکار وي چې 1 هفته وروسته سنت واخلي. چې دا د دیني علماو سره په بحث کولو، د خپل کورنۍ سره په بحث کولو، په دې اړه په جزئیاتو پوهېدل ډېر مهمه مسله ده چې تاسو باید ورته پام کړئ. بل ستاسو په احساساتو کې د بدلون راتلل دي کله چې تاسو ځوانېږئ. مثلا یو نفر چې ځوانېږي معمولا مینه او محبت او دا شیان پرته د شکه د ذهن ته راځي او دا عادي دي، دا عام دي. په دې اړه باید خبره وشي. مثلا زه مثال درکوم، په کوم وخت کې چې زه ځوان شوی نه ځوانۍ ته نږدې شوی وم، یو فلم راوتلی او د تیرې نام په نوم، او دې فلم ته په کتو ما غوښتل چې په ژوند کې مې یوه جینۍ اوسي چې د هغې په یاد کې ژوند وکړم. دا عاطفي اړخ نه بدلونونه دي چې د یو ځوان په ژوند کې کیدای شي را پیدا شي. او متاسفانه کله چې کورنۍ موږ سره د دې بدلونونو اړوند خبرې نه کوي، دا بدلونونه موږ ته تر ډیره حده پورې ډیر درد راکوی شي. اکثرا ځوانان چې وګورئ تاسو، ویل کېږي په 100 کې 80 سلنه ځوانان د 12 کلنۍ نه تر 18 کلنۍ دوران کې د مینې تروما یا د مینې ضربه تجربه کوي. ولې؟ چې موږ ته په دې اړه لارښوونه نه کېږي. دا عامه خبره ده چې تاسو د یو شخص خوښ شئ کله چې ځوانېږئ، اما دا چې په مقابل کې څنګه برخورد وکئ دا هغه مهم مسایل دي چې تاسو باید ورته متوجه اوسئ. نو په ځوانۍ کې مختلفو بدلونونو سره تاسو مخامخ کېږئ او دا مختلف بدلونونه د یو سکسولوژیست وظیفه ده چې تاسو ته بیان کړي او د دې بدلونو سره د چلند حل لارې تاسو ته وښیي چې انشاءالله بیا په بله برخه کې موږ د هلکانو دپاره ځانګړې مشورې لرو او ورسره د نجونو دپاره بیا ځانګړې مشورې لرو. مننه.